د حقونو شروع مو کړی و او 13 جمعه مې د اولاد چې په مور او پلار کوم حق دی هغه بیان کړو. نن جمعه کې د ښځې د خاوند چې یو بل سره د کوم حق تعلق دی، د ښځې په خاوند څه حق دی او د خاوند په ښځه څه حق دی. الله که دا دنیا باندې کړی ده د ښځې او د خاوند نه باندې کړی ده. هغه آدم او حوا دواړه الله دنیا ته راولېږل او د انسانانو د بني آدم او د اولاد دا سلسله الله دغه جوړه نه د ښځې او د خاوند نه شروع کړه. نو د انسان جوړه چې ده او د انسان آبادی دا د ښځې او د خاوند نه کېږي. ښځه خاوند دا الله دې له پیدا کړي دي چې د دین الله اولاد پیدا کی او د دین الله آبادی شروع کی. دا ښځه خاوند به یو بل سره یو ځای اوسېږي. که د یو بل نه جدا اوسېږي نو بیا آبادی نه کېږي. یو بل سره امداد به کوي، د یو بل خیال به ساتي، د یو بل لحاظ به ساتي. ګوره دواړو له الله یو عجیبه حق مقرر کړی دی. ښځه چې انسان په نکاح اخلي تر څو پورې چې د انسان یو عقد نه کړی د نکاح غ عقد تړون او د خاوند د ښځې له هغې کې مهر نه مقرر کړی، دا د ښځې عزت دی. ګورې دا مهر دا د ښځې قیمت نه دی. ښځه خو څه کوي چې د ښځې د یو ویښته قیمت چا سره نشته، د ښځې د یو معمولی نوک قیمت دا په ټوله دنیا کې چا سره نشته. دا د هغې عزت شو، د هغې قدر شو. چېرې د ښځې له به دا خاوند خامخا یو مهر ورکوي چې دا نی چې ګنې لکه مفتو کې مې راوسته او مور او پلار خو در باندې تنګ بو کنه ساتلې نشوې. بعضې غلط خلک او غلط سړي ښځو ته بیا دا غلط پیغورونه کوي. دا په شریعت کې ویل بیا ګناه ده چې دې ولا مهر مقرر کړي او د مهر د پاره بیا کده مقرر نه ک نکاح کې نو شریعت دې نه پریږدي. مهر مثل وتوي که چرته به د مهر نه نکاح شي نو شریعت وي تا مقرر نه کو خو ما ولا مقرر کړی دی. د دې ښځې خور چې بل دی واده او د هغې څونه مهر دی هغه هم را ورکړي. که خور یې نه او تربور یې وادي د هغه تربور چې څومره مهر مقرر دی هغه هم را مهر به ورکړي. ګوره د ښځې عزت شو که نه شو. بیا دویم سړي په پرده کې به یې راولي، د کوټې بندوبست به ولو کې، د جامې بندوبست یې په خاوند دی، د ډوډۍ بندوبست یې په خاوند دی. دا د ښځې یو عزت دی، دی یو قدر دی چې شریعت ورکړی دی. او که چرته دا خاوند مړ شو په میراث کې باقاعده حصه به وړي. دا نه چې دا د کور یو نوکر او یو خدمتګار او خیر او خلاص. دغه رنګې که زوی یې مړ شو د هغې نه به حصه وړي، که پلار یې مړ شو ښځه د هغه نه به حصه وړي، که رور یې مړ شو د ښځې هغه سره حصه شته. دا د ښځې عزت د شریعت ورکړی دی، دا د ښځې قدر د شریعت ورکړی دی. د کور سردار یې جوړه کړې ده سرداره. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې اخیری وخت کې د اراده ولرله چې یاره زه د پیغمبر علیه السلام د خاندان یو جنې وکم، د هغه نوسی وکم چې ما ته دا یو شرافت میلو شي چې زه د نبي علیه السلام د خاندان زوم شم. د یو اراده ولرله. نو حضرت علی رضی الله عنه لور و د فاطمه رضی الله عنها لور و ام کلثوم نومو او وړه وه عمر کې کشره وه. د اراده ولرله چې د ام کلثوم زه په نکاح واخلم نو زه به د فاطمه رضی الله عنها زوم شم، د علي صاحب زوم به شم او د نبی علیه السلام نوسی د لور به په ما واده شي. نو دا زما په خاندان کې به د پیغمبر علیه السلام لکه څنګه کې د علي صاحب خاندان کې د نبی علیہ السلام اولاد او نسل دی، دارنګ زما په خاندان کې به د حضور پاک مبارک نسل راشي. څومره عجیبه سوچو. حضرت علی رضی الله عنه ته د خپل خبره اظهار وکړ. عربو کې دا شرم بنو ګوري، زمون خلق دا شرم کوي په خپل کده چاته و چې د لوسی په نکاح راکا نو غزار بل باندې کوي، او یا په خپل د چانه غختنه وکړه نو خلق په بد غني، او یاد چاته او چې د مالور پیغله ردلې در کومه ټول عمر پیغور جوړ شو. بیا سبا وته پیغور کوي. ګوره کنه پلار کړه د ډوډۍ نه وکنه په خلکو یې ګرځولې او ویشلې او کله یو ته او کله بلتا. حالانکه په شریعت کې ورونو ګوره دا قصې پیسې نشته. حضرت د عمر لور د حضرت حفصه رضی الله عنها چې کله کونډه شوه نو
فورا حضرت ابوبکر صدیق ته وی زما لور حبسه کونډه ده کله خوخه جی په نکاح کم درته دام نشته چې یو خبر رشته او دا خو بری دوی مشي زموږ وطن کې خدام لوی غم دی کنه دوی مخده کول شي دوی مخده چې کې نو چته دا مشکل دی لومبه خدای سره بسکه هغه سره به څوک گزاره کوي حالانکه شریعت کې رسم نه ده که یو انسان داسې وي چې عدل کول شي او انصاف کول شي نو څلورو پورې خدای کول شي که انصاف نشي کول الا تعدلوا فواحده بیا یو خدای کوي نو فورا ته تاسو کوي وي ستا ضرورت کوي زمالور کونډه دا ته په نکاح کما غغونک بیا ورغه حضرت عثمان لا وی عثمان ته وی زمالور حبسه کونډه دا نو کله خوخی چې په نکاح درکم عثمان سے بوته وی زبلک سوچ وکم یو دو ورځې پس ور سره میلاو شو الکه وی زما خو دې وخت له واده دویم ضرورت نشته نو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر وی له عثمان نه دومره ګیله پیدا نشو لکه ابوبکر صدیق نه چې څومره ګیله پیدا شو لکه عثمان خو ښکارا راته و چې زما ضرورت نشته دویمه خزانه کوم او ابوبکر غلی پاتې شو هیڅ غاګیونه کوم وی سور ورځې پس نبی علیہ السلام زما د لور غوښته وی ډیر زیات په خوشاله شوم پیغمبر علیہ السلام ته په نکاح کړه وی بیا را سره حضرت ابوبکر میلاو شو وی لکه ته به ما نه ګیله منې مې چې بالکل د نه ګیله منم نه راته هو یو نه وی ګوره نبی علیہ السلام ذکر کړو ما سره چې حفصه بز په نکاح والم نو وی کدا تا ته مې دا غراس پاش کو درته مې وی چې نبی علیہ السلام غواړي نو دا غراس پاش کېده نو ځکه مې غاګونه کا ولکه مې دا وک نبی علیہ السلام اونغه غوښتنه بیا به زغوالم ګوره سونه اسانه طریقه ده کله یو انسان لور پیغلی دې کې هیڅ بدیت نشته چې بل چاته وای چې ته په نکاح والا خو زمون وطن کې دا کار ځکه څوک نه کوي چې دا د عمر پیغور بیا جوړ شي د خلکو اخلاق او خوې خراب دي او که یو صلیب په خپل چالور اوغواړي چې راځه تاسو رشتہ کول غواړم په مناسبه طریقه نو دې کې مسبدیت نشته خو زمون خلک حیا کوي نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت علی صاحب ته دې خبر اظهار وکړ وی علی صاحب ته پته راخذ مشتا وینځم شتا اجت په نور قصو په سوته نشتا خپل می داده چې ستالور د فاطمه رضی الله عنها لور دا د په نکاح والم ولی چې زما په نسب کې د حضور پاک مبارک نسب داخل شي وی تا ته پته چې د عمر نه کم ده نو زید لرا لګم کوړتا نو ته اندازه معلومه کا نو کده بیا اندازه باندې برابر و بالکل په نکاح درکو وی زبا یو صادر ولا ورکم ا صادر بتاله وروړي زبا وته ما چې دا صادر عمر له یو سجدا د خوخ دیو کنه نو بسته اندازه ولګاو دا قد اندازه ولګاو ولا کدی بیا په معیار پورا ونه پدې کاوه کم درتا نو دی ام کلثوم له صادر ورک حضرت علی صاحب ای بچی دا صادر امیر المؤمنین له یوسا او ورته و چې دا می بابا را کړی چې دا د خوخ دیو کنه خدا ډیره غوسه نه کاوه ځکه د نبی علیہ السلام نو سیوا غوسه پکې ډیره زیاته و دغه صادر یوړو مخه مکمل رانغخته په پړونی کې او چې صادر یوړو وی امیر المؤمنین زرا غلیما بابا می دا صادر را کړی چې دا غتو خاجره خوخ دیو کنه حضرت عمر ورته یو خوخ می دی او پوه شو چې مقصد دغه دی نو عمر یې خپو تا قتل هغه حیا کولا حالانکه چې کومه خزه سو په نکاح اخلي شریعت وی کړه دې خزه مخترا سړی وګوري نو دا جایز دی د نکاح نه مخکې مختکته شي دا د په شریعت کې منع نه دی ولی اسنا د مور بده خوخی د خور بده مخوخی او سبا وادو شو استاله ته پریونه دی نو بیا خلوی خاندانی تبیراله نو د شهوت او د ګناه په نیت به ته نه ګوري په دې نیت به ګوري چې دا مخ ګورم چې دا څنګه ده یاره زما بخوخه شي اکه خوخه بنشي نو حضرت عمر خو امیر المؤمنین دی او د حضور پاک خلیفہ دی مخته ولا نشو کته د حیا د وجنه نو خپوته ولا قتل یورګه د خپونه به اندازه عالم نو د ام کلثوم ورته خیال شو و تعالی ما صادر وروړي دی چې صادر ته وګوره چې د خوخ دی وکنه زما خپو سره د سکار چې زما خپو ته ګوري او افسوس او ارمان چې امیر المؤمنین نوې د مسلمانانو بادشاہ نو سترګې به نه نوخ کوي په تر پردو خو خپل ته څنګه ګوري غوسه مو ته معلومه شو چې جیره غوسه نه کم لري چې کور ته رااله ورته بابا وی هغه خدای ما خپل ته نه قتل وی دا صادر یې درته سوې وی صادر خو خوخ کو یې صادر مې خوخ دی خو ما خپل ته نه قتل بابا او مالا خو غسراله ورته میوي کده مسلمانانو بادشاہ نه وی چې استرګې مې درنوخ کوي حدیث به تو خندل وی لوري خیر دی د قتل تا تجیز دی خاوند
او دا صادر هم ته خواخه کړی ښا بدل خاوند قتل درته جایز دي او غږونه کچپ پاتې شو دا ډونه چې بابا هغه خو 50 کال نو عمر زیات دی لکه دغه وخت د حضرت عمر د 50 نو وړېدل او ست عمر خو ته اوس پیغله زه خو اوس پیغله مو دا عمر خو د 50 نه زیات دی او داغه خصو خدي دي دا غږونه کا نه بس پلار میو خيار دی او پوهره چې پلار رااله د کوم رشتې بندوبست کوي کې بخیر هغه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د حضرت عمر نکاله لاړه نو کشرم و کشر انسان خامخا غسیم کوي او بل د فاطمه رضی الله تعالی عنها لوروا نو داسې انسان لګیو پټه نیاز بینمي نو کور کې به خامخا غوسه کېدل او عمر فاروق هم ډېر سخت غوسه ناکو داغه غوسه ته غرونه هم نه شوټینګې دي نو حالانکه اوس د عمر غوسه ته ګوره او گزارې ته ګوره یو باندې سي دغه علاقه کې خدای سره روان شو نو خدای د جبه نه تیزه وا دغه باندې سي ا باندې سي راغی او درګه د عمر نه تپوس کو مجه خدای سره سوکم پرېګدم او کنه ته ته نصیحت کې دغه خو چې کله کور ته داخليږم خزر سره جګړه کوي اتفاق ته وګوره دا باندې سي داسې وخت کې د عمر فاروق کور ته راغی چې عمر سره خپل خزه په جنگ و هم دا هم کلثوم سره په جګړه و باندې سي دروازې نه بار ولاړ دی خاص خو د خپل خزه نه شکایت کوم او امیر المؤمنین زراله ما غسل اخوا د خپل خزه په جګړه ده حضرت عمر ولا راوړته باندې سي ته وي سره راغلی یو غرض د راغلی او محبت نه وېما وی نو وایا کنه نه به زما مسله حل شو هلکه وایا سم مسله دې حل شو وی دې راغلی هم خضر سره جګړه کوي نو بس تعالی عالمه چې تا ته شکایت وکم چې یا پریدم دا خزه او کس چلو کما استاد خزه جګړه می وریده د دیوال نه پورې غلطه سره کوم جګړه کوي نو چې تا د خزه جګړه می وریده نو بس تم گزاره کې زبب کوم سلام علیکم دې د گزارې نه بل سکیږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته عجیب جواب ورکړي هغه وته وی ګوره خزه سره چې گزاره نه کې سبکه د دې خزه د برکت نه د ګنا نه بچېم کدا خزه نه او نکاح نه وا نو شاید چې ما بسونه ګناه کوله او تا بسونه ګناه کوله ځکه انسان خو د شهوت نه مجبور دی د دې خزه د وجه نه زاوته د ګناه نه بچو یوا دې بچو کنه دې سره نکاح ده دویم دا چې دا مال جامین دي د دوبي کار را لکه دوبانه ده زما د بچو جامین دي زما صادر اندي زما ټوپه اندي زما پیزار صفا ساتي نه دا د دوبي کار دی د دوبانه مې د دوبانه دوبي کارم کوي او کله د کور نه بارم نو زما د کور څوکیم کوي څوکیدارم هم ده زما د مال خیال ساتي زما د کور څوکې کوي زما د بچو خیال ساتي زما د لوخي لرګي خیال ساتي څوکیدارم شو او مال پخلیم کوي ډوړې را لپخي انګورې را لپخي د میلمه خدمت را لکې نو باورچی مې ده مال پخلی کوي باورچی مې ده او بل صفت پکې څه ده بل دا چې د کور جارو را لوي کور را لجارو کوي دیوالو را لصفا کوي او بستر را ته برابرې نو کرم شو نو یو په د ګنا نه بچم بل دوبانه مې د دوبي توپ خدمت نه کوي بل مې نوکر د کور را لصفا کوي بل مې څوکیدار د څوکیر را کور کوي او بل لا ډوډۍ په خی باورچنه مې ده نو چې دومره منوکرانی مې نیولې عبادت لمه بل نیولې او جامو لمه بل دوبانه نیولې او خوراک لمه پخلی والا بل خزه نیولې پیسې به مې ثونه لګېلې نو دون نو د دون خلق خذو کارم را لکې او د ګنانم په بچېما نو چې داسې خزه سره بنده گزارونه کینو سبا کوي وسره الکه داسې دو کنه ده څونه خدمت کوي خزه د خاون سهار چې ته پاسه او ترسو د کور نه وته نو تانه بغیر چا پیره تابېږي سپلې د پالش کوي جامې د استری کوي هغه زمانه کې خو استری نه وسو بګدا مصیبت امروته د انزل نه پس بدل جامې سي کوي او کپه کې معمولی ټک خطلې وي او تاشلولې وي او هغه غریب ته پته نه ښا زما دا ترخ سوريو تلندوي او زما دا غریوان تلدلو تاسو درګو کې تلنده مالک خو تاشلولې دغه خو نه لشلولې تابو طویلو چې دا سورې دا وګنده کنه نو مون خلق پکې لا چغې بیره راو باسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څخ کول پیغمبر دی وی خیرکم لاهله وی تاسو کې بهترین انسان هغه دی بهتر انسان چې خد سره خي چې خد سره خرابي او په معاشره کې ارسم را خریدا خراب سره دی خیرکم
خیرکم لاهله تاسو کې بهترین انسان هغه چې خدای سره خي وي وانا خیرکم لاهلی او زه په تاسو ټولو کې د خپل بیبيانو سره خیمه خسلو کو سره کوم یو ځل یو بیبي نبی علیہ السلام له په پلیټ کې ترکاری راولېږي څه خوراک یې راولېږي نبی علیہ السلام مبارک دغه وخت د عائشې بیبي کراو نو عائشې بیبي له په غوسه ورله چې پیغمبر علیہ السلام زما کوټه کې نو دا زما حق دی چې ډوډۍ به زه ورکوم دې بلې بنې ولې ډوډۍ راولېږله غوسه پې ورله چې ستا نمبر کې درشي نو بیا ته ډوډۍ ورکوه دا خو زما په نمبر کې ته ولې ډوډۍ رالېږې نو کومې خدمتګارې له چې کاسه ورکړې وه عایشې بیبي هغې له لاس له ټس ورکړه کاسه لاندې پرېوته دړې وړې شوه ماته شوه ډوډۍ هم په ځمکه ترکاري پرېوته اوس که بل سړی اوس چل بیا کو بس کوتک ته بیا ګوتې کولې که چې ښه لوښې دې مات که ډوډۍ دې په ځمکه وغورځوله او دا دې ولې وکړل لیکن حضور پاک مبارک سوی غارت امکم من دې هلاکې شه داسې څوک کوي او په خپله کېناسته او هغه د ماتې ټوټې یې راغونډې کړې د کاسې د ټیکري او هغه ډوډۍ چې په ځمکه پروت وي هغه خوراک یې هم راغونډ کړ او خادم ته وایي هغه نوکرې ته وایي صبر وکړه مه ځه د عایشې بیبي د کوټې نه یې روغه کاسه راواغېسته ولې ورکړه وایي ستا کاسه دې ماته کړه دا یو په بدل کې دا کاسه یوسه او هغه ماتې ډکرې د دې په کور کې پرېښودې دې ته اخلاق او خوی وایي بیبیانې یو ځل سره په باس شوې چا ویښې جامې چا ویښه کالیګان حضور پاک مبارک په تنگ شو چې په تنگ شو نو عمر فاروق رضی الله عنه وی یو ځل وی موږ د مکې مکرمې سړي چې وی موږ په څخه زورورو خلې به د موږ مخکې ټک نشو کولی او چې مدینې شریفې ته رالو نو د مدینې ښځې په سخاوندانو زورورې وې نو د موږ ښځو د هغوی نه چل زده نو یو ځل کور ته رالم په ښځه مې ساواز راویسته نو ښځې جواب راکړه وی ما چې ښه تا ماله جواب راکړه وی ما ته یې ولې سړیه چې نه ښځه به خاوند له جواب څنګه ورکوي وی ته لوی سړی که پیغمبر علیه السلام لوی سړی دی ورشه ګوره پیغمبر علیه السلام د روغ خپلې بیبیانې باسونه هم کوي او جواب هم ورکوي ښه نبي علیه السلام له بیبیانې جوابونه ورکوي او بالکل ورکوي نه ده پکې لور وکنه حضرت حفصه اما یې د لور مې غرقه شوه ځکه چې نبي علیه السلام له جواب ورکوي او هغه خفه کي خو الله خفه شو وی په منډه رالمه څادر مې د ځان نه تو کړ وی رالمه وی چې څنګه رالمه نو وی ما لور ته وی حفصې ته چې بچې تاسو نبی علیہ السلام له جوابونه ورکوي وی چې دا زمونږ کور دی کله هغه غوسه شي کله مونږ غوسه شو یو بل سره دا کوو نه بچې ګوره چې ډوډۍ دې پکار ایمان غواړه جامه دې پکار ایمان غواړه او ګوره که پیغمبر علیہ السلام دې غوسه که الله به غوسه شي او که الله غوسه شو نو غرقه به شي وی بیا ورلم ام سلمې له د نبي علیہ السلام بله بیبي د وی زما رشته داري وه ورسره وی هغې ته چې ام سلمې تاسو نبي علیہ السلام سره دا باسونه ولې کوئ هغه راته غوسه شوه چې عمره هر څه کې ته کار لرئ ستا زمونږ او د پیغمبر علیه السلام په منځ کې څه کار دی زمونږ خاوند دی مونږ یې ښځې ته نیک بخته خپل کور ته بل کار دی نشته خو بس هر چا ته غوسې کوي او جګړې کوي دا مونږ کې څه غرض دی دا نصیحتونه مونږ ته مه کوئ بس یاره ماړه کې سوچ وکړو چې پیغمبر علیه السلام غوندې لوی شخصیت پې غلی دی او خاموش دی واقعي زما پکې څه دي وی یو ځل بره ناست وم په کور کې دی کې یو صحابي راغی وی چې راغی دروازې واله وی زه بهر راووتم وی مې چې لکه خیر دی وی چې مصیبت پېښ شو مې چې څه مصیبت پېښ شو وی چې نبی علیہ السلام بیبیانو له طلاق ورکړی او بس وی څادر مې ځان نه تو کړ مې چې همدقې نه یېرېدم که نه او د نورو څه کې د خپلې بیبي را سره غم چې حبسه لاړه غرقه شوه وی رالمه وی چې رالم اوس په کور ننوتمه نو وی بیبیانو ټولو ژړل او صحابه هم جومات کې پریشان وو وی ما د حضرت حفصې نه تپوس وکړه لور نه چې څه چل شوی دی چې موږ ته پته نه لګي نبي علیہ السلام څه شو بیا بره کوټه کې د کوټې د پاسه بله کوټه وه هغې کې ناست وی چې ما نه مې پې کړی چې سمه شه ځان دې م غرق که او نبي علیہ السلام هم خفه که د خدای د غضب نه به څنګه خلاصېږې وی رالم یو تور غلامو په پوړی په سر ناستو وی ما ورته وی چې ته ورشه د نبي علیہ السلام نه اجازت وغواړه زه ورسره دوه خبرې کوم وی غلام راووته وی راته وی چې ما خو پیغمبر علیه السلام ته ستا نوم واغېش خو غږ یې ونه کړ وی لاړم داسې جومات کې مې چکر وه صحابه هم ژړل وی چې بیا رالم بیا مې غلام ته وی چې ته ماله اجازت وغواړه وی غلام بیا راووته وی چې ستا نوم مې واغېش غواړو غږ یې ونه کړ وی بیا لاړم جومات کې کېناستم وی ټینګ نه شوم بیا رالم وی بیا مې غلام ته چې ته ماله اجازت وغواړه وی غلام دننه لاړو بیا راغی
وی راته چې ستا نوم خو ورته واغې خو نبي علیه السلام مبارک اړ وغږونه وی بیا روان شوم وی دې کې غلام را آواز راکړ چې راشه غواړي دي یو پوله غوندې و په هغې بره وروختم وی حضور پاک مبارک د پوزکی د کجورو د پاڼو په پوزکی باندې ملاستو او قسم دې په دې وجود کې د پوزکو هغه پاڼو پټې جوړې کړې وې او چې کوم بالغ ته ډډه والي وه هغه د سرمنې و او دننه پکې د مالوچو په ځای د کجورې پاڼې پرتې وې هغې ته یې ډډه والي وه او چې دې کوټې ته مې وکتل نو څه داسې خاص شی پکې نه و چې د ماړه پې خوشحاله شي یو دوه درې سرمنې پکې پرتې وې هیبت را باندې راغی وی مې چې د الله رسوله یو څو خبرې وکړم وی ما ته وی چې وایه نو ما ورته هغه زړه قصه وکړه چې ما حبسې ته داسې ویلو وی لږ موسکې شو وی ما ورته چې صاحب یو تپوس ته نه کوم تاسو بیبیانو له طلاق ورکړی دی وی چې نه ما خو نه دی ورکړی وی ما وی چې الله اکبر خوشحاله شم وی مې چې صاحب یو څو خبرې وکړم وی چې وکړه نو ما ورته هغه زړه قصه شروع کړه نو هغې موسکې شو نو بیا مې ورته دوباره وی چې صاحب لږ یو دوه خبرې زیاتې وکړم لږ ګپ شپ ولګوم وی چې هغه ولګوه نو ما وی چې دقسې رالمه او خپلې لور حبسې ته مې قصه وکړه او بیا مې ام سلمې ته ووې چې ګورې سمې شی ګنې الله او رسول به درته غصه شي وی هغې راله جواب راکړه چې ستا او زمونږ په خاوند کې څه کار دی ځه نیک بخت خپل کار کوه وی نبي علیه السلام مبارک نورم مسکې شو نو وی ما ورته مقومن ته چې لږ نبي علیه السلام طبیعت برابر دی امام صاحب الله نه سوال وکړه چې الله پاک مونږ له مال او دولت راکړي ګوره ته د الله پیغمبر او الله ته څونه ګران او دغه د فارس او د روم خلک خدای نه پیژني او څونه مالونه او دولتونه لري نو که مونږ له الله مال او دولت راکړو نو بیا به څوک هم دا بیبیانې به درسره جګړې نه کوي وی چې دا خبره مې وکړه نو حضور پاک مبارک یا ډډه والې و یا کېناسته ابو عمره ته په دین په شک کې څه هغې خلکو لکه الله ډوډۍ ورکړې ده او مال او دولت نو د هغې دنیا شته آخرت یې نشته مونږ له به الله خیرت کې هر څه راکوي یو میاش حضور پاک مبارک د بیبیانو نه قسم کړو بره دیرو میاش پس راکوشو چې راکوشو الله قرآن حکیم کې آیت نازل کړ حضرت عائشه صدیقه راوغوښته وی عائشه یو خبره درته کومه خو ګوره تلوار به نه کې مور او پلار سره دې مشوره وکړه یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا ای بیبیانو د خپلو بیبیانو ته اعلان وکړه که ستاسو د دنیا ژوند خوښي او د دنیا ډول ډالم خوښي نو راشئ د دنیا سامان به درکم خو ګورې بیا به م خوشي کوم ځان سره به م نه ساتم وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما او که ستاسو الله او رسول او آخرت خوښي نو آخرت کې د الله ډېر لوی اجر ساتلی دی عائشې بیبي وی معلوم به هم زه وغوښتم وی تلوار مه کوه مور او پلار سره مشوره وکړه زه دې خوښ یم الله رسول دې خوښ دی او که دنیا دې خوښه ده که دنیا دې خوښی نو جامې کالي هر څه در کوم خو ګورې جدا کوم به او که الله او رسول دې خوښي دنیا کې بس نه غواړی آخرت کې به درکوي وی ما ته دا خبره وکړه وی مې چې ښه ده الله رسوله زه به ستا په مسله کې مور او پلار سره مشورې کوم انی اريد الله ورسوله زه الله او رسول غواړم آخرت نه غواړم ټولو بیبیانو هم دقسې وې چې موږ الله او رسول غواړو آخرت غواړو دنیا نه غواړو ټولو هم دقسې فیصله وکړه کومه فیصله چې عایشې صدیقې کړې وه دا د حضور پاک مبارک ژوند و نه کوتک ته ګوتې کړې نه ښځه د کورو شړله نه به پلار کړه ده نه ولا طلاق ورکړه لږ روانه ورسره وکړه یو میاشت یې ورسره روانه کړه هغې میاشتې سره د هغې د اخلاقو تربیت راغی او امت تم تربیت راغی او قرآن حکیم کې الله هم دقسې وایي چې که د ښځې د خاوند منځ کې روانې راغی نو څه چل ورسره وکړه فهجروهن فی المضاجع ملاسته دې جدا کا که په هغې هم کار نه کېده وضربوهن ډب ورکه غزار خو ښځې له به ګورې غزار په سخت ډب به نه ورکې نبي علیه السلام فرمایي غیر مبرح داسې ډب به نه ورکې چې د هغې وجود زخمي کړي زخم والا غزار به نه ورکې او دویم ښځه چې وې د ډول په ځای به نه وې په مخ سپېله ښځې له ګناه ده په مرۍ سپېله ښځې له ګناه ده په سټ سپېله ښځې له ګناه ده په غوږ سپېله ښځې له ګناه ده په سر سپېله ښځې له ګناه ده چې کوم ځای کې ښځه کالیه چې یو ډول ځان په ډولې کوي لاس لیچه دا په ښځه په دې ځای نوال منع دي شریعت کې قطعا به نه وی
او کډب ورکه پملا نو داسې غزار بم نه ورکه چې ته زخمی کې او که په دې کار نه کېده نو بیا یو سړی د درېمګړی د سړي د خاندان نشي او یو د ښځې د خاندان نه هغې یا جوړو کې یا د خبره ختمه کې. دا د شریعت قاعده او اصول دي. نو ښځې سره چې ژوند تېری ښکلی ژوند به ورسره تېری. حضور پاک مبارک فرمایي د پختۍ نه پیدا ده. نبی علیہ السلام وی او دا غبره پختۍ نه پیدا ده چې کومه کږه ده نو وی چې پختۍ نه غیر نو څه چل به ورسره کې ماتېږي به. دا قرنګې که ښځه وی چې نیغو مې نو بس د دې ماتېدل خو طلاق به وله ورکې. د دې نه به سره د کوږوالي فایده اخلي. دا به دله ترکاري پخوي خو کله پکې مالګه زیاتی کله به د غوړو سیلاب پکې ولاړي او دا به دله پیله شي خو د سوټې او پچې به هم پکې وي. نو زمونږ پښتانه خو وایي داسې وي که پوزه نه وسه چل به یې کوو. دا خو زمونږ د پښتنو متل دی که نه. ولې ناقصات العقل والدین دي. د ښځو دماغ موجوده ډاکټران او ساینسدانان وایي د سړو د دماغو په نسبت 50 ګرامه کم دي. د سړو دماغ د ښځې د دماغ نه 50 ګرامه زیات دي. لاس او خپې کمزوري دي او یوازې سړي نه حیواناتو کې وګوره نر مضبوط دي د سړي په نسبت. غوا ته وګوره او غوی ته وګوره، سنډا ته وګوره او میخې ته وګوره، چیلي ته وګوره او چیلی ته وګوره او راکوټې چرګوړي ته وګوره او غټې چرګې ته وګوره. کم یو پې زورور دی؟ چرګوټې پې زورور دی. نو نر همیشه په سړي زوروري په ښځه او د ښځې طاقت کم دی، دماغ هم کمزوري دی. یاره یو سیس کې طاقت زیات دی چې هغه ژبه ده. وای خدای دې ساته. د ژبې داسې ده چې تم خل دی. مولانا محمد ادریس صاحب په دې 345 نمبر کیسټ کې تاسو د ښځې خاوند حقوق واورېدل. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 دا یو د جبه طاقت زیات دی، باقی هر وجود هر اندام کمزور دی. نو دماغ کمزور دی. نو خامخا زنانو نه بغلطی کی کله به مالګه زیاتی، کله به غوړي زیاتی، کله به ټیمو غورځيږي، کله به جامه باندې ساس کې غورځيږي. ته نه ګوري وادله زرګونو روپو جامې جوړې کړي او زمون خلک مو سره انصاف کوو. خذلاله روړې ورکو چې هغه سړی هغه ارث خلاص کی نو بیا روجي خلاصي نو یوريږي خذله پخو نو اسه ولا خوټ کوي ولا ورکی هغه سار راغلي غریبانان او 3 بجې زنانو ډوډۍ شروع چې نو څه ډوډۍ وي هغه اصل شی ته سلو والی بیکار روجي موږ ولا خوټ کوي نو هغه خو خيارته تام وګوره کنه هغه روجي راوالي نو په لپټه کې واچي او یا په لمن کې واچي ټول جامې په غولي کې. دا وایي دا سادهګانې دي. نو ساده توپ پکې شته د سړی عقل ته خو عقل نه رسي. نو خامخا کله پکې پکټوي کې مجبورتي کله مالګه زیاته کله کم کله شربت کې چینه زیات کله کم گزاره به وسره کې. ولی حضور پاک فرمایي وې کار بکې خو کوګ بکې هغه کوګوالی به وسره ته گزاره کې او کته نه نیغومه نو پخته چې نیغه نو ماته به نو خدای چې نیغه طلاق ورکه. دا به سړی خدای سره گزاره کوي او خدای به سکي خدای هم د خاون خیال ساتي ګور دا نه یتوي چې خو دا خو په مونږ باندې حقونه شو نه خدای هم خیال ساتي د خاون. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو خاون خدای ته و چې ردی غرنتی وړاغه غرلا او دا هغه غرنتی غرول دی غرلا دا بوړي خپل وسبه کوي او کده یو نړل نو خدای به تاسو کې د خاون خبر دی ولې نه منله او کدا په تنور ډوړې پخای نیمه ډوړې په تنور کې دی نیمه بار او د خاون ضرورت ورته پېښ شو आवाज یې کړې ا ډوړې دی پریدي چې خاون ته پته چې ډوړې تنور کې دی وته دی و چې ډوړې اکاوي سودی ګره نو ډوړې دی پریدي خاون ته دی راځي. او حدیث پاک کې راځي وې کما خدای چې په خاون په دعا کې یاد نکي هغه خپل دعا نه قبليږي. دا چې دعا ځان ته کوي خاون به خامخا یادي. او کدا په تنور ډوړې پخای نیمه ډوړې په تنور کې دی نیمه بار او د خاون ضرورت ورته پېښ شو आवाज یې کړې ا ډوړې دی پریدي چې خاون ته پته چې ډوړې تنور کې دی وته دی و چې ډوړې اکاوي سودی ګره نو ډوړې دی پریدي خاون ته راځي. او حدیث پاک کې راځي وې کما خدای چې په خاون په دعا کې یاد نکي هغه خپل دعا نه قبليږي. دا چې دعا ځان ته کوي خاون به خامخا یادي. خدای ولی ډوړې خاون ولا ورکي جامه ولا خاون وروړي کور د خاون دی دا په دا اوړي کې په دانور کې ګوټ خو هغه غریب په دې ډوړې وروړي
دا پنډه ته کراچۍ پورې دا تجارتونه او سفر خو خاون کوي او خدای لرا پیدا کول کوي. نو کومه خدای چې ځان ته دعا کوي او په دعا کې خاون یاد نه ک دعا نه قبلېږي. او یو خدای چې راشه او خاون ورته غږ نه کوي او دا ول چاپیو کې چاپی پخپو ولا زورو کې یا پلاس ولا زورو کې خاون ورته نی ویل چې خاون ورته وي خو راضی به نه خاون غږ نه کړي ستړي ستومان لري ډوټه نه راغی د زمیدارې نه راغی او دا خزه ورته وي درې ګل زور د لکم چې دمه لیکم الله به په دالک زور دې خزله دومره ثواب ورکړي لکه اوته له سره در چې خیرات کړي اوته له سره در دې پلارم نشي خیرات کولې په ټول عمر کې. نو که دروازه ولا سونه زیات دا خدمت کوي نو زیات اجر ول رب العالمین ور کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المرأة اذا صلت خمسها كما خلت پنځه مونځ کوي وصامت شهرها او د رمضان د میاشتې روزي نیسي د رمضان د میاشتې روزي ونیسي واطاعت بعلها د خپل خاون خیال ساتي تابعداري کوي واحسنت فرجها او د خپل عورت او د اندامونو حفاظت کوي. څو صفته شو سلور منز روجا د خاون تابعداري او د خپل اندامونو خیال ساتل حفاظت کول. فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت دا خزه چې د جنت په کومه دروازه داخلي دل غواړي داخليږي به دا د خاون حق دی په خزه دې کداور د خزه حق یو په سړی دام دی چې په هفته کې یو ځل به پلار کړه پریدي هفته کې به د مور او پلار ملاقات لدا خامخازي پریدي به او کله پرې نه خو دا نو ټیک د ستا قیدی د قیامت پر ورځ بدرنه الله بیا تاسو کوي که خدای د خاوند د حق خیالونه ساتو او خاوند د خدای قیامت پر ورځ الله د دوړ نه بیا تاسو کوي. خدای به د خاوند د حق خیال ساتي او خاوند به د خدای د حق خیال ساتي د یو بل د حقوق به خیال ساتي جون به خطرېږي جګړه بنه جوړيږي یو به د یو په بدو گزاره کوي ابل به د بل په بدو گزاره کوي. او بیا خصوصا د خزو متعلق د وفات په وخت کې خیری ټکی درته وایم د وفات په وخت کې حضور پاک مبارک یو څو وصیتونه کړی دي یو د خزو په حق نه کړی النساء د خزو خیال ساته وی دا تاسو په لاس کې قیدیان دي لکه قیدی چې په جیل کې بند دی هغه چې د بادشاہ خوخي پریدي کني خوخه جیل کې پروتي د قرانګه کده خاون خوخي خپلار کړه بځیو چې نه خوخه نو نه بځي دا قیدی رستا پکور کې نه د خزو په خیال ساته. الا اتقوا الله فی النساء نبی علیہ السلام فرمای خبردار د خزو په حق کې د الله نه غوړې ویریږي خبردار د خزو په حقوقو کې د الله نه ویریږي د پلار کور به نه باندې هفته کې یو ځل به د مور پلار ملاقات لخامه خاجي د شریعت حکم دی بے ځای ظلم به سره نه کې چیړې به نه د بعض خود اولاد نه کېږي نو خاوندان تنګي او خاوندان ورته تکلیفونه ورکي دا خدای الله خو خره چاله الله اولاد ورکو چاله خدای زنانه چاله نارینه چاله خدای پاک ورکو تی واخلي دا الله خو خره نو دا د ګناکار بچرم نه کې په خوراک او د سکاک په سيزونو بخدو سره جګړه چرتم نه کې گزاره به سره کې او خدای د خاوند حقوق خیال ساتي کله خاوند دروازه د خدای تاجته او کله شپې اجته او کله سار اجته او کله ماخام او سقه خدمت ورته وي یره د ګنا په کار کې به د خاوند سره امداد نه کوي د ګناو د نیکه په مسله کې د خاوند سره امداد بنه کوي باقی د خاوند بل حس ساتي قدر بساتي. نبی علیہ السلام له باندې سي سړی راغی وی سبا وی ماته او معجزه او خاینه دو مسلمان شم وی معجزه درته خو می او وی ورشه هغه اون لسانګ هغه اون سانګ ونیسا او ورتوای زمانو مرتواله چې هغه غوالي دا باندې سي لار ځنګل کلر یو اون ولاړه وا دا هغه سانګ ونی ولا ورتوی نبی علیہ السلام دی غواري دا باندې سي مخکره ونه ور پسې روانه زمکه شلیږي او پیغمبر علیہ السلام لراله او چې څنګه رااله نو بیا وته نبی علیہ السلام باندې دې بس دی او سر هغه اون ته اشاره وکړه ځه واپس خپل ځای لاله شه او نه واپس هغه ځای لاله باندې ته وسکه وی بس صاحب زه مسلمانېږم ما ستا معجزه ولیدله زه مسلمانېږم مسلمان شو باندې سي چې مسلمان شو نبی علیہ السلام ته وی صاحب عادت راکړه چې تندې د خپل کم وی خپل کم بیا وته سوي وی یو بل اجازه راکړه چې خپې د خپل کم وی دام خپل کم وی صاحب یو درې اجازه د نه غواړم اسره وی سجده را تکوما چې تا ته سجده وکم وی نه سجده ما سوا د الله نه بل چاته منه ده او کله الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز وي نو ما بخذو ته حکم کړو چې خپل خاوندانو ته سجده وکړي د دې نه حق معلوم کړ
کله الله نه ما سوا بل چا ته سجده جایز وي خدای ته ویلو چې خپل خاوندانو ته سجده وکړي خو سجده ما سوا د الله نه بل چا ته جایز نه نو خدای به د خاوند خیال ساتي عزت پکې قدر بکې د مال د کور دنه د مال خیال به ساتي غلا به نه کوي تعویذونو پسې به د خاوند د کور پیسې نه زغلیخه پټي او تور چیلې او تورې دغه به نه دا قصې پیسې به نه کوي د ښځو د مال به خیال ساتي د خپل وجود به خیال ساتي پرده کې به اوسېږي او خاون به د ښځې خیال ساتي ډوډۍ به وله پیدا کوي جامه به راوړي د کور انتظام به کوي بچوله به وله رزق راوړي او سیبه د ظلم به ورسره نه کوي زیاتې به ورسره نه کوي او که د یو بل نه زیاتې کمې وشي ګزاره به یو بل سره کوي جنګ جګړې ته به نوبت نه رسوي یاد وساتئ ښځه وهل د ښځې جایز دي خو په نرمه طریقه په سخته نه سخت وال د ښځې په شریعت کې منع دي بل د ډول په ځای د ښځې وال منع دي د ډول ځای څه دی په مخ د ښځې وال منع دي په سټ وال منع دي کوم ځای ته چې ښځې کالي اچوي او کوم ځای ځان له ډولې کوي هغې باندې وال منع شو د لاسونو باندې ځکه دې کې ګوتې اچوي او دې کې بنګلې اچوي په دې وال منع شو په مخ وال منع شو په سینه باندې او په ماره په سټ وال منع شو دا خو شریعت ته حد ښوولی دی ته خو به کوتک راوړې غزار به ورکوي خو یو 2 غنټې پس به بیا ته ورله موټر او ګاډي په کرایه رانیسي او ډاکټر پسې به یې ځغلی که کړمه شي تاوان یې په چا دی سبا خو یې په شا په هسپتالونو کې بیا ته ګرځې نو شریعت مخکې درته حق ښوولی دی که نه یوازې داسې نه ده چې ستا حق په خاوند دی نه د خاوند حق په ښځه دی د ښځه نشته که نه حق په معمولي خبره باندې ډز طلاق وله ورکړي پرېږي دي دام یاد وساته طلاق مباح دی خو د الله ډېر بدی شي ابغض المباحات ورته ویلي دي مباح دی خو د الله ډېر زیات بدی شي په معمولي خبره به طلاق بالکل نه ورکړي ډېر مسائل مونږ ته دام راځي سړی ښځې له طلاق ورکړي بیا په مولیانو ګرځي د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زمانه کې یو سړی د امام صاحب سره ډېره روانه وه نوم یې نه اخلم ممکن د بعضې طالب علمان به وپېژني ښه خبره نه لوی سړی وغم امام صاحب سره ډېره زیاته روانه وه په مسایلو به اکثر یو بل سره بحثونه یو ځل ورته یو مسله پېښه شوه ښځې سره په کور کې ناستو او ښځې سره په جنګ جګړه شو ښځې ورسره خبرې بندې کړې لکه چې خبرې بندې کړي نو خیر دې ګزاره وکړه څه خبره ده خیر خبرې ورسره بندې کړې چې بندې کړې په غوسه کې راغی وی ما سره خبرې ولې نه کړې جبر یې خوله دې ولې بنده کړه او نه کوم سره خبرې وی خباس خبرې شروع کړه او که نه کې خبرې نو که تر سبا د خطو پورې ما سره خبرې ونه کړې نو په درېو طلاق دا بس کېږي اوس بس ښځې کټ ته لاړو کمبل بسترې په ځان راواچوله چې ډېره ښه خبره دې وکړه د خولې نه شکر دی چې سبا راوخی چې تا نه خو مې لار جدا شي که نه دا ولې ښځې لله پړسولي بعد انسان په دې خوشحالي چې د دې خاوند نه جدا شم ده چې وکتل چې دا خو ما دمکي غوندې ورکړه چې دا ښځه به خبرې شروع کړي هغه د نر لور خو لاړه بړستنې یې واغوسته هغه پرې خوشحاله ده چې لږ ساعت تېر شو ټک ټوک یې وکړل خوند یې ونه کړه غلې غوندې ورغې بسترې له ښځې خبرې شروع کړه او شپه نیمې نه وړېده او که خبرې دې نه وکړه او سبا راوخت ګورې 3 طلاقه مې ویلي دي او 3 طلاق قصه ګورې ګرانه ده بیا به تم خپې زه به هم خپېم ته به څه کوې زه به څه کوم هغه ورته لاس راوړېته چې بس همدغسې ښې ما له به خدای غم وکړي او ته پېښه په ما ټول عمر کبر کې او جګړې دې جوړې کړې چې د نه مې خدای خلق اشارو ورسره خبرې کوي چې ده نه کله ناپوره شول راغی امام ابو حنیفه صاحب نه ډېر زیات هوښیار و امام صاحب چې راغی امام صاحب تهجد له پاڅېدلی و دروازه یې ورته وډبوله امام صاحب راغلی څوک هلکه د شپې نه جوړ نه خلاصېږم وی نه صاحب هغه خبرې وروسته دي معافي غواړم مسله راته پېښه ده څه مسله پېښه ده ښځې ته مې دغسې خبرې نه کولې ما ورته خولې نه دا ختلې دي چې که سبا خطو پورې خبرې ونه کړو نو په ما په 3 طلاق څه خبرې نه کوي وی رضا کوي په خپل مولا پرېوتم خوند نه کوي رضا څه ته وایي هېڅ خوند نه کوي وی ښځه خدای به خیر کړي زه درځم دې کور ته راغی بیا ښځې ته مینت زاري ښځې ما خولې له جرنده ورکړې ده واپس راغی امام صاحب که څه زړې پیسې دې پړه کې را سره بېله خبره ده خدای لپاره که مسله درته معلوم وي چل راته وښایه وی ملا ستانه خبره ده وبشي کار نه طلاقېږي زه درځم دی چې بیا کور ته راغی بیا خوند نه دی کړي مینت زاري کوي بیا ورشت والی وي نه مونږ ته پته ده ځکه درته وایم ډېر مسایل مونږ له راځي دې بریک تاوي او ښځې ته وایي 1 2 او 3 طلاق وله ورکړي او بیا په مولیانو ګرځي ډېر عجیب په غوسه کې مې طلاق ورکړی
هلکه نو چې دواړه یو بل سره ډوډۍ خوري چرګ او مټۍ نو په دې کې غوږ طلاق نه وکړي دا خو چې غوسه کې طلاق ورکړي رب بشیر خو دې غماړو خلاص دي پام کوو ګور په دې لار ور نشي دا ډېره خطرناکه لار ده بهر کیف خوندې ونکه امام صاحب پسې بیا ورغی صاحب دغه سبا راخی خدای دې پاره کا امام صاحب دې خدا کور کې اندر چراغ سبا خطو ته نیمه غنټه شل منټه ته ټیم پاتې امام صاحب جمعه ته درې بانګې شروع سبا د خطو نه مخکې وته بانګ شروع الله اکبر الله اکبر خدي خو بانګ وره چې سبا خو روخت بانګ فعال کی چې سبا غړې خو وینا خاون ته आवाज ورکړ سړی شکر دی هغه سبا روخت خدای خو تا نه خلاص کړم امام صاحب ول आवाज ورکړ وی سبا نه دی خطلې مخکې خبرې وکړي بانګ راته مخکې ویل امام صاحب خيارو داخله حق نه و مطلب دا چې داخله خو دې وخت جذباتو کې ده پویږي نه دوه درې ورځې پس په داسه کې بچی به سکی خاون بس کوي نو په معمولی خبره طلاق ورکول دا خطرناک شی دی سخت شی طلاق بنور دا به تم ګرځي په مولا پسې او بیا به خاون دې منډه ترړې وای ګزاره بکې دا هارون الرشید بیبي و زبیده او داری رازادیم خدي خاون لیو بل سره نی پکا ډېر زاده دا غم جوړيږي اغیم خاون لا خدي لا یو مسله کې دواړه یو بل سره په خبرو اترو په غب شپ باندې د دې دخلینه وتوختل ویته دوزخی قارون الرشید تا او ته غصه شو چې بادشاہ ما او ستا خاون ما درې دوزخی وی کله دوزخی ته ما پدریو طلاق خلم خپو بیا خاوتم خپو ده کله ذات اخوا وتلو ساتره دربارو لګي د علماء راغون کړ یا بیګا دغه مسله به دخلینه خبر اوته خدای راته ته دوزخی او ما وکړه دوزخی ته ما پدریو طلاق اوس بس کیږي علماء موږ سره خو دې جواب نشته مونږ څه پته لګي چې دوزخی کو جنتی دا په خو الله ته لګي الله نه تاسو پکار دي پیغمبر خو ته نه چې تاسو ته وي کته دوزخی خدای طلاق او کته دوزخی خدای نه طلاق یو دې تاسو بل دې ګوره پټه خبره رسونه پریشانی جوړه شو خدام جالي او هارون الرشید غوندې بادشاہ جاړي او علماء پریشان نو صبر به کړو سپېړه به تاسو ولې دا خبره کوله امام شافعي سے دغه زمانہ کې راکوټ طالبو او دا مسله په ټول رعیت کې خورا شو ولکه څه چل شوی دی ویره بادشاہ ته دا مسله پیښه وي ما سره کوئی جواب شته بادشاہ ته جواب طالب دی امام شافعي نوم دی شافعي هغه زمانہ کې امام نو محمد ابن ادریس شافعي پیراوله چې راوسته بادشاہ وتی تا ته زماره دې مسلې جواب شته وي او وی خوای سهل دی سهل دې جواب دی وی سب ته ما د مسلې تاسو کې تر دې تخنه را کوشه زبر به بارو خېج ته به تاسو کې او خدای به مراولي چې جواب درکم بیا ته پېښه او تخت پېښه دا غوډه سپکاوي د دین دې په تخنا سره درې لاندې ولاړې محترمانه ته بوزونه کې ډېر ښه بادشاہ زړه کوش امام شافعي بر په تخت کې نه او خدای مراوستا یو ساته مسله وایي ومو دا دې لګیو نو ما ته خدای دوزخی جهنمی ما وی کده دوزخی ته ما پدریو طلاق اوس خلق او عالمان وای چې دا معلومات پکاره چې ته دوزخی او د جنتی او دا خو بغیر د الله نه پته نه لګي امام شافعي او توي هارون الرشید بادشاہ ته پوښتنه کوم وی تا چې د خدای یاري جوړی دي وی سب دا خبر خو پټه د خو ښکارا بکم ارشپا په دا اخیری حصہ کې پاسم او خدای ته جانم یا الله صبر سره کې لوی رعیت ترا پغانه کړې او لوی حقونه به پغاره پراتري الله دې بس کېږي ارشپا الله ته جانم وی خدا نه طلاق علماء ناستو وی دا کم ځای نه مسله راوستا وی دا دې آیات نه چې اما لمن خاف مقام ربه جنتان دا چا په لکه چې د الله یری هغه جنتی دی دوزخی نه دی دا لکه د الله یرشتا ظاهری نه خمون تر دې نه پته لګي اسی خبره مې دې پورې کوله چې په معمولی خبره خدای طلاق ورکول دا ډېر ناجیز کار دی ډېر غلط کار دی نو چې څنګه د سړي په خزه حق دی دا رنګ د خزه په خاون حق دی د کور تنظیم بوله خاون کوي د ډوډۍ تنظیم بوله خاون کوي د جامې تنظیم بوله خاون کوي کما ډوډۍ چې دی خوري عقبه خزه لور کوي دا نه چې غوخه مخه توخره سرسره هغه ویخ پاتې شي او دغه ول ورکه چې راشه له خوره دا بم نه کې کما جامه چې تا غوندې هغه نوع جامه
ځان له د زر روپو جامه واغشته خدای به مغسېلې ځان له 500 د جامو ته پرګ وکوم او زمونږ د سرور 500 نه غټه جوړه سړی شتري نه خو خلک د 500 زره مشته جامه به مولخه جامه اخلي کور به ولخه کور اخلي د خوراک تنظیم به ولکه د دارو درمل تنظیم به ولکه دا د خدای پتا حق دی به ځای د بوله وهل به نه کې دا ډول پځه به نه وي کور ته چې نه نو دي څه چل وکي سلام باچې ګوري دا بل حق دی السلام علیکم ترجمه مې کوله ما یو مرګري ما ته وی ښا وی مونږ چې بکور ته داخلي ګوي لا په خذبم سلام اچو نه باچې نبی رسول الله چې بکور ته نه وت سلام دی واچو السلام علیکم سلام به باقاعده اچ او چې کور ته نه وځي نو ټخ ټخ بکې معمولی غو داسې نه خبکې چې کور در باندې خزه پیش چې خاون میرا روان دی غالب تازه کې ولی اسنا که څوک بل څوک راغلی زنانه چې هغه په ډډه شي خزبا د خپل خاون نه هغه خو خاون سره خو جون خپل تیری د پلار نه د خزه د پلار د لور ماره تعالی سلو تلی چې تخپو ته ګوري یا وختو ته خیر دی رورم داسې کتی شي زویم کتی شي نه ماماز وی د ترور دوی دا کسان د دغه ډول ځایونو ته نه ګوري دا کسان یوازې کور ته نشي داخلي نه چې کور کې ته د ماماز وی درته شي چې خاوند د خزه وی یا پلار یا روري د کور خلکی د ماماز وی د ترور دوی د ترز وی دا بیا درخه داخلي دي شي او غني که زنانه په کور کې یوازې داخله به کور ته نه نوځي لیور بم درواندار سره یوازې په کور کې نه بعض زنانه لیونو سره خلک دیګی را لګي دا باندې کې دا ګناه ده خاون کې وینو بیا خیر دی هم کوشش وکړي چې پرده تیو کی که پرده نشي کولای فتنه جوړيږي مخته نه ګوري ګاس په ولنه ور کوي زموږ وطن کې دام رواج د خدای په ماماز ویل او د ترور ویل او د کاکاز ویل لاسونه ور کوي لاس وقتا نه ور کوي رور لاس ور کولی شي زویل ور کولی شي پلار ور کولی شي خورایل ور کولی شي دا ور کوړل ور کولی شي لا هغه چاله چې مستقل نه کوي وسره نه کیږي ایو شور مکه دغه خلق لا لاس د ترور ویلا د ماماز ویلا د ترز ویلا لاس پنو لیورلا لاس پنو ورکي دا ګناه ده لري دینه په سلام اچي السلام علیکم یاره ورکه موږ مسلمانان او الله رسول باندې ایمان او په شریعت لري پابندي وکاو او قضا نزاد ګمرو بیا خو بیا خبره دینه خو فتنه جوړيږي کنه کور ته چې د پردي کور ته داخليږي لکه تر کړه د ماما کړه ترو کړه په داسې وخت کې بنور دي چې کم داغي د خوب وختي د غرمه بنور دي نماز خوتن بنور دي داسې ټیمونو کې بنور دي او که بیا ور دي ناواز بکې یا نیک بنور دي ولې کېږي چې دنه ته تاسو ماته جامې بدله رورم چې کور ته دي دا ټوخ بکې یا داسې معمولی اندازه باندې به خبره کوي چې اپیشي دنه چې څو خور روان دي ولې کېږي چې دوپټه جامې وینځي کېږي چې جامې بدلې نو د خپل خور حیا به ساتي کنه د تر د نور او د ماما د نور حیا به ساتي کنه دا مونږ الله او د الله رسول د معاشره د جمله تیرولو آداب خو دللي په خوا د حضور پاک زمانہ کې با خدي جمعتونو تتلې او د جمعات نم خدمه مدینه بدی مکه مکرمه مدینه منوره کې د خدو ځان لزینې التب شریعت دا وی چې د جمعات ته خدای سره یو بل سره ګډ لګیا دي طوافونه کوي یو بل سره ډغري وای خو که جمعات کې د خدو ځان لګیا دي لارم د امن د پردې د فتنه ته جوړي وي خیر دی حضرت عمر خو غیرتی او بیبي او عتیقه اما منزلت لا حضرت عمر وته رسول الله وی وینما بنه منی کنه حضور پاک فرمایي چې خدای بر جمعات نه منی کوي تما ولی منی کې نو منزله زو ډیر ښه څه چلے ولا جوړ کو یو ځلې وته جامه بدل کړ لباس خپل بدل کو او چې منځ شو د په منډه وروت بار ولالو نو د خپل خپل او پر دې خو نه او ځان بدل کړی ته دوی ټونګي ولا ورکړي چې کور تراغه خدای ونه پیژن چې دا خو عمر دی خاوند دی چې مانځه وخت شو خدای مانځه لاله نه چې دا دویم وخت دویم مونږ دیم کور وکړو چې درې مونږ شو دی ولا عمر وی خدای وی ته جمعه ته مانځه لاله نه وی بس هغه د حضور پاک د زمانه خلک حیانا کو خلک به حیا شوی چل وسره د کړو په خپل دون غیرت وکړي حضرت عائشه صدیقه فرمایي وی ک نبی رسول سلام د وروستنه زمانه حالت لیدلې نو خدای به د جمعه دتلونه منع کړی نو خبر مې پورې کوله حقوق الزوجه د خدای حق خپل خاون دا غي بیان مې درته وکړ د دې به موږ رعایت کوو خیال بساتو او حضور پاک فرمایي
وی خیرکم لاهله کم سړی چې د خپل کور د ښځې بچو سره بهترین دی هغه تاسو کې بهترین انسان دی وانا خیرکم لاهلی د خپل ښځو لپاره او د بچو لپاره بهترین یم تاسو دا پیدا کړئ او د ښځو ګورې معمولی څه څخه جنت ته ځي سړي له ډېر رکاوټونه دي ښځو له دوه رکاوټونه نشته المرأة اذا صلت 5 ساعات پنځه مونږونه کوي ښځه وصامت شهرها د رمضان روزي نیسي واحسنت فرجه د خپل اندام حفاظت کوي واطاعت بعلها د خاوند تابعداري کوي فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت حضور پاک فرمایي چې د جنت په کومه دروازه داخلي ور داخله دي الله دې موږ لا او زموږ خذل یو بل سره د خجل